زما عزیزانو سوچ وکای فکر وکای پیغمبر چې دنیا تراغه په دې میاشت کې رائے وړڅ قران کریم غوندې عظیم کلام چتلو پرخ وسو قران کریم غوندې عظیم کلام بیمار دی بلال ورغه الصلاه والسلام علیک یا رسول الله د مانځه وخت د صحابه انتظار کوي لګیا دی سردار کونین فرمایل مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر توای چې هغه مخکې منځ ورکی زما طبیعت ډیر دروندې مستراوته نشما بلال چې دا واورید چې زما محبوب بنن جمعات ته ناراضي نو به شپ کوسه کې پریوت چې را پاسې د نو الله ته وی چې پروردګارا کاش چې نه په حبش قوم کې پیدا شوه وي او نه لوی شوه وي او نه د محمد رسول الله د بیماری आवाज په ما شوه وي جمعه تراغه صحابه ته وی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا ابا بکر فليصلي بالناس ابو بکر په جړاش چې حاشا وکلا دا چرته کې دی شي چې نن بد محبوب په مسلزه مخ کې منور کوما الله صحابه ورونی و چې صدیقان وخت قضا کیږي منور کا پزور په جړا جړا مخ کې کټ سردار کونین طبیعت کې لک خفت پیدائش حضرت علی او عباس ته आवाज کړ چراشی زما طبیعت لک خشو اسنه چې چرته د جمع مندرانه قضا نشي د جمع مندرانه قضا نشي سردار کونین د حضرت عباس او د علی په ګولا سیخه دی بی بی عائشہ فرمائی چې ما رستون ور پسې قتل سردار کونین خپې په ځان پسې راخ کې او جمعه تروانو الله الله جمعه تلاړو منځ شو بیا کور تراغه صحابه ټول ور پسې رال چې یا رسول الله پدیم پوئی کچتا نرستو بزمونگت سحال وی حضور ورته دغه وخت وی ترکتو فیکم امرین کتاب الله و سنتی اے صحابو دو سیزونه می در تپریخ دی یو د خدای کلام بل زما حدیث کتا سو د خدای په قران عمل کولو او زما په حدیث لن تزلوا چر بتاسو نه گمراه کیږئ او کتا سو د خدای قران او زما حدیث پرېخ و نو خدای بتاسو پریدي د یو ورځ نه ببل لذلیلی د بل نه ببل لذلیلی او د بل نه ببل لا زما عزیزانو جناب محمد رسول الله ورتوای اے صحابو دو سیزونه می در تفریخ دي یو د خدای کلام بل زما سنت کدام نیولیو تاسو بچره نه گمراه کیږي کدا تاسو پرې خو خدای به تاسو پرې دروازه ټکه دا صحابه لاړ بار سوق دے بی بی فاطمه وې بابا جان یو ډیر hebatnak سره بهر ولاړ دے ورته وی بچیا دا hebatnak نه ده دا غسړې دے چتاب بی پلار کیو مهندی بدی کنڈی کی بی فاطمہ و بابا جانا والله کدن نظرات لو اجازت ورکما سردار کونین ورته فرمایل چې بچیا دا څوک دی چې زما دروازې تراشی
چې چارا لګلې ده هغه تا وایا. اجازه تو شو. اسرائیل علیہ السلام دنن راغ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ملائکو شان داو. ملائکو څه شان دي د پیغمبر په مخ کې. امام غزالی لیکلی دي چې اورز د رسول الله صلی الله علیه وسلم روضه مبارکه ته سلام ویلولا او یا زره ملائکه راځي اورز. او چنن کوم ملائکه راشي نو تر قیامت به بیا د دوی نمبر نه راځي. نو عرض مې داو چا دي دانو دنیا ګوره ټولا بستا چې سردار کونین غوندې پاتې نشه نو بل بسوک پاتې نشه. اسرائیل علیہ السلام سکرات د موت شروع کړ. حضرت عائشہ فرمائی چې د پیغمبر سر مبارک زما سینې سره لګېدلو رنگ مبارک تک سور شو. اسرائیل توای چې نور تکلیف هم شته که خلاص و یا رسول الله دا خو می پر روپای کی او نه در باندې خېده. سردار کولل ورته وای چې اسرائیل روپای کې شپاړه سنې تکلیف په ما کا خو چې زما د امت سره ډېر مهرباني وکړي. لږ سات چې تیر شو انا لله وانا الیه راجعون. صدیق اکبر پس جواب لاړ چراشو صدیقا اته چې د کوم شمه پروانه وې هغه شمه وفات شو. ابو بکر پمنډ راغی په ور پریوت چغې کړې چې وا محمد وا محمد وا خلیل وا حبیبا. دا د ابو بکر आवाज په ور پروت دی په یو مخ مخکولای او په بل مخ مخکولای او دا چغه وی وا محمد وا حبیبا وا خلیل. الله بدو مرګا پتا نه جمع کئ یو مرګ چراله او پت وفات شوي. عمر چې واورید تور رويستا وی والله کچاوې چې رسول الله وفات شو اوس بت په دې تور سر